ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. امرالله صالح وایي د لنډمهال حکومت طرحه افغانستان کې د نفاق پروژه ده. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د لنډمهال یا د سولې د ګډ حکومت پر هغه طرحه چې له تیرو څو ورځو یې بحثونه او غبرګونونه راپارولي غبرګون ښودلي هغه یې د شیطان لوري نومولی دي. په ناګورنو قرهباغ جګړه کې د نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو د ټولو هغو بندیانو سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د بیلتون غوښتونکو سیمې ناګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او ګرجستان ترمنځ وروستۍ جګړه کې په ترڅ کې نیول شوي دي. غزني کې د سولې ټینګښت او د نظام پایښت په ملاتړ غونډه شوې ده. دوشنبې په ورځ په غزني کې یو شمېر کسانو د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه له جمهوریت څخه ملاتړ د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. چارواکي وایي د 1400 کال تر پایه د کابل ښار د برېښنا ستونزه مهال شي. د برېښنا شرکت تخنیکي مرستیال ننګیالي میاخیل وایي یوازې تیر یو کال کې د بېلابېلو لاملونو له امله 50 ځلې د برېښنا انتقال مزي پرې شوي دي.